الیتاما دا بل تدبیر المنزل لپاره پنځم حکم تپوس نه کوي د یتیمانو بارکه یتیمانو معنا الاختلاط مع الیتاما د یتیمانو سمون یو ځای خوراک کول شو کنه شو کوله دا تپوس نه کوي د دې تفصیل به ان شاء الله سورۃ النساء کې راځي او په نساء کې دا ویلي دي چې خبر خدا دا یتیم له سړی ځان له پخې او ځان له پخې دا وی مال د خپل مال سره یو ځای نه کی ځکه د یتیم په کفاله کې اجر ډیر زیات دی یقینا د یتیم په کفاله په باره کې سړی د احادیث کله ووري نو ډیر زیات فضائل احادیثو کې نبی رسول الله ویلي دي حتی چې د یتیم په دستر د لاس هم صرف کې خودو لاس اس یتیم دی او تا په لاس کې خودو نو څومره چې دا وختستا د لاس نه راغله دومره ځل به الله ستانه خوشاله شي دومره به الله تعالی نیکی درکړي دومره اجر دی پکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا وکافل الیتیم فی الجنه کهاتین دا چلے وکړو چې زه او د یتیم کفیل با او کافل با جنت کې د قشان یو ځای یو او په دوه غوتو باندې اشاره وکړه او لږ ونی په کې فرق وکړو وفرق بینهما نو اول خدای چې ځان لا سړی اخري او بیا دوی نمبر الله وی ک تاسو وسره زیاتې نه کوي د اصلاح ردمی نو وان تخالطوهم فاخوانکم ک تاسو وسره چرته زیاتې نه کوي د اصلاح ردمی نو بیا تاسو ورونه دي نور ان شاء الله دا یتیم حکمونه په سورۃ النساء کې راځي ويسالونک عن الیتاما تپوس کیستانه د یتیمانو بارکه چې خوراک وسره یو ځای کول شي کنه شي کوله تجارت وسره یو ځای کول شي کنه شي یو کور کې پاتې کې دی شي او کنه شي قل اوایا ورتا اصلاح لهم اصلاح داوی سرا خیر ډیر غوړه عمل له وان تخالطوهم او کتاسو سرا یو ځای خوراک کو غډونه مو سره کو فاخوانکم نستاسرون دی بیا او دورور شان دا چې خلق دورور سره یو ځای خوراک کوي لہذا بالکل دل جایز دی والله يعلم المفسد من المصلح الله پیجنی فسادی د اصلاح کونکنا الله ته پتر چې کوم سره اصلاح کوي کوم فساد کوي ولو شاء الله کله وختله لعنتکم الله پتاسو باندې سختی کړي وي تنگستیا به باندې راوسته وي او دا به درته ویلي وي چې یتیم له بزان له بخي او ځان له بزان له بخي داړي رګرانا وا خلا مشقت ختم کو اغانت ختم کو ان الله بشک الله تعالی عزیز زور ور ده حکیم حکمت والا ده ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن دا و د تدبیر المنزل لپاره یو بل حکم چې داغه تعلق د نکاح سره دی او د دې آیت معنا دا ولا او برا ولا او برا ولا ویل کیږي موالات دوستانه ته برا معنا معادات دشمنی ته چې ولا او برا به الله د لپاره کو معادات موالات به الله د لپاره کو دوستانه دشمنی د الله د لپاره نو الله یاد ساتي د آیت کې دوه حکمونه دي یو مشرکانو خپل جنکی په نکاح نه ور کوي او دویم دا چې مشرکانو جنکو سره واده نه کوي دا حکمونه دي د دې آیت شای نزول د څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو مرصد غنوی رضی الله عنه صحابي دی ابو مرصد غنوی دای مکه ته لګل په مکه کې یو سړی بندونه دته ویلته سي په چل باندې راو با سورای ول مدینه ته دا ابو مرصد غنوی د خوم د جاهلیت زمانه تیر کړی و نو په مکه کې یو زنانه و د عناق په نوم د دې سره غلط تعلقات په خوا بیا خو چې اسلام راوړ ورسې پرې خو د لودالاړو نو اتفاقا په یو لار کې وردا خزمه خلراله نو دی ول واپس هغه زول دعوت ورکو نو دی ورته ویل چې نه که زه ستا سره دی عمل ته قطعا نیم تیار نو دی ورته بیا وی چې زه نکاح راسوکه دې دوه ډیره زیاته مینه وه نو ویل ته خو اوس مشرک یې او زه مسلمان یم زه ول د پیغمبر نه تپوس کوم چې زما ستا سره نکاح کیږي که نه کیږي نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله تپوس وکړو نو هغه ورته دا حکم یؤمننا د مشرکو ښځو سره د هغه وخته پورې تاسو نکاح نه کوئ د څو پورې چې ایمان هغې نه راوړئ دا مشرکه د دې نه هغه څوک مراد ده چې هغه د الله سره شرک کوي چې په هر دین باندې سوا د اهل کتابونه اهل کتاب څوک دي نو اهل کتاب عیسایان او يهوديان دي نو عیسایانو د يهوديانو سره نکاح کیږي څنګه د هغوی د جنکو سره نکاح کیږي مسلمان نوجوان د هغوی جنۍ په نکاح غستېش خو يهودي او عیسای له به مسلمانه جنۍ په نکاح نه ورکو د مسلمان جنۍ سره نکاح نه کیږي بیا دا خبره چې دا يهوديان مشرکان که شرک کوي نو بیا به موږ نکاح کیږي نو او بیا وسره نکاح کیږي ځکه چې عبد الله بن مسعود فرمایي د دینه بل غټ شرک کم یو دی چې يهوديان عزير ته د الله زوی وي او عیسایان عیسی ته د الله زوی رضی الله علیهم السلام دا خو شرک هغه د اختری د دې باوجود الله سوی الله نکاح وسره تاسو کولای شي نو د مشرک د دې اهل کتاب سره نکاح جایز ده خو دې لپاره جدید دا علما شرطونه ویل کوم مولانا عبد المجید دریابادی سیبو هغه دا ویلي دي چې د دې اهل کتاب سره د کتابي سره په دې شرط باندې نکاح جایز ده چې هغه خپل دین راټینګ کړی وي او ځان ته عیسائی يهودي وي او چې نن سبا د عیسایان يهوديان خپل دین پرې خودل دي او ځان ته هغه سیکولر وي چې موږ سیکولر بي دین یو
نو که د بيدینی او د سیکولریزم داوی کوله نو بیا دا مشرکانو کې راضي په اهل کتاب کې ناراضي لہذا بیا وسره نکاح نه کیږي نو ولا تنكحوا المشركات نکاح مکوي د مشرک خزو سره حتا يؤمننا حتا چې ایمان راوړي د مشرک سره نکاح مکوا ولې د مشرک خزه چې ستا دین جدا دی داغي جدا دی نو ستا بچی چې کوم پیدا کیږي او بیا په دې مور پسې رواني جی وای کله مسلمانانو کې ډېر خلک د سیکولر خلک وي کنه کلمه وای او چې کتاب دا حکم دی سړی ځان ته سیکولر وای ګور یو دا په دې شریعت کې اصل خبره دا وای العبرة للمعنى اعتبار معنا لري مفهوم لري کنه الفاظ لري نه یو سړی ځان ته مسلمان خدا مسلمانې کې ځان ته سیکولر وای سړی وځه مسلمانم دا سیکولر لفظ یې وخت نه ګناګار دی خو سیکولر نه دی بیا دې پوه شئ تاسو یو خبره دویم دا یو سړی ځان ته سیکولر وای او عقیده هم د سیکولریزم دا الله رسول نه مني په دې معنی به الله بیا سیکولري لکه اهل کتابو کې چې یو سړی ځان ته او سیکولر یو لفظ د خلکو اسې خوښ دی انګلیش ټکی دی په دې معنی باندې لکه سړی مستقبل نوم وای نو دا په شریعت کې اعتبار معنی لري دی الفاظ لري نه دی لہذا که مسلمانانو کې سړی ځان ته مسلمان وای او هغه به د اسلام عقیده پرې خو ځان ته سیکولر وای او د سیکولریزم عقیده خپل کړی د بيدینی کې دهری دی سیکولر باندې فقط یو مسلمان نو ګناګار دی بیا ګناګار دی غټ ګناګار دی دای معنا شو ولا تنكحوا المشركات نکاح مکوئ د مشرک خزو سره حتا یؤمننا حتا چې ایمان راوړي ولا امه مؤمنه او خامخ مسلمانه من ذاخر غرض من مشرکتين د مشرک خزینا ولو اعجبتكم اگر کتا په تعجب کې واچي داغي حسن داغي مال داغي خاندان داغي هر څه چې سدي داغه په غټ نوکری باندې دا خاندان غټ دی مالدار ډېر زیاتره حسن ډېر دی بیا مو تر سي وکا چې وین زواله خدای مشرک پرېګ دا ولا تنكحوا المشركين دویم دا چې مشرک له وسلورم مور کو ولا تنكحوا المشركين او په نکاح باندې مور کوي مشرکان در خپل لوريانه حتى يؤمنوا حتى ایمان راوړي ولا عبد مؤمن خامخ یو مرئ مسلمان غلام خیر غرد من مشرک ان مشرک سړینا ولو اعجبکم اگر کدا مشرک تاسو په تعجب کې واچي ډیر مالدار ولینه ډیر خیر په کتاب په دنیا کې جسدا نو وجد قدا اولئک يدعون الى النار اولئک داخلك يدعون الى النار داخل کو دعوت ورکی ور طرفتا والله يدعو الى الجنه لا جنت دعوت ورکی والمغفره وبخنه دعوت ورکی باذن بخبل حکم باندې بخبل امر باندې بخبل اجازه باندې ويبين ايات الله يتنقل بیان للناس خلق دپارا لعلهم يتذكرون لپاره چې نصیحت قبول کی وایلک الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ويسألونك عن المحيض دا تدبیر المنزل لپاره بل حکم دی د آیت عنوان موضوع ده چې مسلمان با د نجاستونو نزان ساتي کدا نجاستونو ظاهري دي او کباطني دي نو مخکې شرک دا باطنی نجاستو دا غیر نزان بچ کو وز د ظاهري نجاست نه ځان بچ کا او نبی علیہ السلام فرمایي الطهور نصف الايمان الطهور شطر الايمان صفائی نه ایمان د لحاظ پاکي او صفائی پکار دا دیو نه منظم بغیر د صفائی نه بغیر د نه کی دې ځکه دا یو ګندګي دغه ګندګي نه هم ځان وي بچ کی هغه ګندګي کومه دا چې کومه زنانو باندې کومه بیماری راځي په میاش کې دقه بارکه الله فرمایي چې تاسو هم دغه ګندګي نه ځان وساتئ او دا هم تپوس شوه دی تپوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او تپوس د څه شوه دی چې یو يهودو او بل نسوارا يهوديانو به ذکر کو چې کله د دوی یو خزه بیمار شول په میاش کې لم یاکلوها ولم یجامعوها دیبا نو سره خوراک کو او نه به سره یو ځای کېدل او بس پکور کې به یو ځای کې بند کړل او د زناور پشان یو دی ډېر نجس پشان به ورته قتل روټي به ولداسي په لوخ کې لري ورکه خودلا او ډېر سخت نفرت پته کې ډېر سخت نفرت
دې د افراط شکارو ډیر زیاته به کو بل طرف ته عیسایان د تفرید شکارو هغه به د بیماری او د غیر بیماری اړو فرق نه کو دا به اړو قتل نشي دا خزه بیمار ده که غیر بیمار ده لہذا دا عمل څوک کوي د عیسایانو په عمل کې ویاخته ده نو دا یا دو صحابه دي اسید ابن حذیر او عباد ابن بشر رضی الله عنهما رالل او د نبی علیہ السلام نے تپوسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی صحابه کرام دا صدقان وصل کې دا ساده خلکو صدقان په دې معنی نه پویدل مطلب دا مخلص مسلمانانو نو دوی ته پته و چې نبی علیہ السلام د يهوديانو سخت خلاف دی او کله چې يهوديان یو عمل کوي نو نبی علیہ السلام و چې تاسو دغه خلاف عمل کوي لکه يهوديانو په پیزار کې منځ نه کو نو نبی علیہ السلام وایي چې خالف اليهود تاسو نو يهوديان مخالفت وکي او تاسو خپل پیزار کې منځ شروع کوي ځکه هغه په پیزار کې منځ نه کوي په پیزار کې منځ جایز دی خو په جمعات کې سړی او په پوړ کې او په دې کارپټ کې نه راځي دا بیا ښه کیږي نور جنازه کې سړی ولاړ پیزار پاک دی بعضی خبر د دین په وجبانی یادوي جنازه کې ولاړې او پیزار دې پخپو دې اډوبا سه او په دې پیزار کې جنازه غوړه ده ځکه چې په پیزار کې موږ کول نبی اسلامي دي يهوديان مخالفت ته او بعضی خلک ډېر سختي کې خدای مخه پیزارو باسي او کچانو باسو بار بار اعلانونه کوي دا اعلان پکې نشته دی او که سړی ته پتر چې زماره پیزار څخه دی نو ودی باسي او زمون صداقه مې وې دا پیزار به خامخ خایده به کې موږ کوم تاسو څه پتر چې دا څخه دی او بل دا چې نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو د امامانو طریقه داوا چې کله پیزار خاشو پس مکه بس دراخ کو پاک شو نو خبر ختم شو کنه پیزار بل فرض ګنګي بس خطر او ته کې وګرځیدل دا پاک شو نو پیزار کې مول جایز دی دغه شان نورم ډیر د سې کارونو چې نبی علیہ السلام صحابه ته د يهوديان مخالفت وکړه لکه یو وخت د مجوس مخالفت ویلو چې مجوسیان به غور غټ برید خپل خودلی او ګری به خرول نو دې مخالفت وکړه تاسو برید واړه کوي برید تاسو واړه کوي ګری غټي کوي نو دې صحابو خیال راغی چې دا يهوديان دسي کار کوي چې د هیڅ په دوران کې خزي ته بيخي زناور وي نو موږ به نبی اسلام ته وایو چې موږ به د دې مخالفت شروع کو د هیڅ په دوران کې د خپل ویان سره ملاوي وي په خنت دا سوال کړو په بده ته نو کړی نو کله چې دی رالو نبی اسلام ته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ان اليهود تقول كذا وكذا يهوديان خدا دا خبرې کوي نو افلان جامعهن في الحيز استاخو خنل چې موږ په هیڅ کې دا جما شروع کو نو فتغير وجهه د نبی علیہ السلام رنگ کې پر اخراج سخ غصه شو ورته او نبی علیہ السلام خو سپین سور سره نو کله چې غصه شو د مخ به سم سرخ کاری دو بیا بس دا دونه کسان دي مخ نه سپاسه د بارو وتل پوش نبی علیہ السلام رته غصه شو بار چې کله لاړل او حتی ظننا انه قد وجد علينا وزمن خیال لغه چې بس ما اوسم وهي نبی علیہ السلام غصه پرې خو د مونږ کې بار لاړو لګ وخباد و چې نبی علیہ السلام نو په تحفه کې راول نو ویل आवाज وکړو چې هغه عباد او اسید تو چې دن راشي ول دن چې بیا کله راغل نو چې خدا پي وس کوي نو پي را باندې وس کړي بیا ته چې تاسو ته غصه نه خدا سوالم ډیر زیات د ساده توپ سوال د سوال بیا چرته مکوي نو دا حکم پکې راغی چې دې وخت کې بسړې د زنانه نزان ساتي نور فقهي مسائل په خپل ځای باندې بیان معنی کې باغې دلته بیان ته ضرورت نشته و يسالونک تپوس کې استانان المحیز محیز یا ظرف مکان د بیماری زی یعنی دغه زی ته د بیماری په دوران کې نه نږدې کېږي یا هیڅ دغه بیماری ته وایي ان المحیز د ماهواري په باره کې قل وایا تا هو اذن دا خو ضرر رسون کی گندگی دا د اذن دو معنی دي ضرر تم ازاوي او گندگی تم موږ دوه معنی یو ځای کو هو اذن دا ضررناک گندگی دا ضرر رسون کی گندگی دا فاعتزل النساء فی المحیز نزان بچ کی د خزنا فی المحیز د بیماری په دوران کې گندگی څنګه گندگی دا روي د په دې دوران کې څوک چې دا تعلق ساتي نو په دې باندې بیا یو خاص قسمه بیماری لګي د عورت او خاص کر د سکن بیماری د دینه ولاړیږي د سکن بیماری وسره د خارخ بیماری د دینه ولاړیږي بیا او وسره زنانه ته هم تکلیف محسوسيږي خاص کر د رحم بیماری هغه ته بیا جوړیږي او دا بیماری بیا بشي او بیا ډېر تکلیف ورته فاعتزل النساء فی المحیز تاسو خزنا جدا شهیده په دې زمانہ کې ولا تقربوهن من ذکرګي دي خزو ته حتا يثرنا حتا چې پاکي شي فاذا تطهرنا کله چې خې پاکي شي د پاکوالي دوه خبر را لري يطهرنا معنا دا چې کله بیماری بند شي او تطهرنا معنا به تفعل په دې کې مبالغه ده معنا چې کله بیا غسل مو کی فاذا تطهرنا کله چې پاکي شي خې فاتوهن راځي دي خزو ته من هيسو دا اغزینا امرکم الله چې الله حکم کړی تاسو ته کوم چې فطری طریقه ده ان الله بشک الله تعالی يحب التوابین من کید توبه کوونکو سره
توبه کون کې ثواب یعنی په هیڅ کې بالفرض کې ملاقات وشون بیا توبه وباسي او يحب المتطهرين او من کیدا خلق سره جزان پاکي نساؤکم حرث لكم داخل استاسو پټي دا فصل زیاده فاتو حرثکم راز خپل فصل تا ان شئتم څنګه استاسو خوخي ان شئتم معنا کیف شئتم څنګه استاسو خوخي ان دو معنی دی یو دی ان په معنا د عین باندې ایو ان په معنا د کیف باندې دلته د کیف په معنا دی عین شئتم نه دی بلکې فطری طریقه باندې ملاقات دی ځکه چې حدیث کې راځي ملعون من اتا امراته فی دبرها چې په غیر فطری طریقه باندې څوک د خپل بیبینه حاجت پوره کوي دا ملعون دی وقدموا لانفسکم او مخکې ولېږئ د ځان لپاره تیاری وکړئ د ځان لپاره وقدموا او مخکې ولېږئ نیک اعمال لانفسکم د ځان لپاره یعنی مخکې هغه څه ولېږئ چې ستاسو لپاره پیدا راشي د بچو انتظام وکړئ واتقوا الله د الله نه ویریږئ واعلموا پوه شئ انکم چې تاسو به ملاقوه تاسو ملاویږئ د الله سره د الله سره ملاویږئ به واتقوا الله لا نویریږي واتقوا الله دا معنا ده او وقدموا لانفسکم دا معنا ده چې مخکې ځان لپاره تیاری وکړي یعنی د بچو نیت وکړي بل دا چې قدموا لانفسکم معنا دغه دوران کې خاص کر کوم دعا ویلي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا دعا ویلي او دارنګي ځان او د خپل خزي عیوب پټ ساتل داتې مراد دي وبشر المؤمنین زیر ورک مسلمانانو لا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم دا شان نزول مبارک راضی چې کله حضرت ابو بکر رضی الله عنه لور حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې هغه درو الزام کله ولګېدو د مستح بن اساسه د حضرت صفوان بن معطل سلمی سره نو په دغه پروپاګاندا کوونکو کې یو کس مستح ابن اساسه دا به هم حصہ واغستله دا د حضرت ابو بکر رضی الله عنه خپلوان او تر زوی کېدو نو کله چې په کې دای سواغستله نو حضرت ابو بکر قسم وکړو چې زبدنن نه بعد مستحلس نور کوما او دا وخت پورې بد دی ابو بکر رضی الله عنه سره ډیر زیات تعاون کوو نو قسم یې وکړو چې زبا نور دلس نور کوما بس زما په لور باندې الزام لګولې دی لہذا زما د کور نه بدل څه شي نزي الله حکم راولې کو چې نه قسمونه مکوي تاسو او که قسمونه کړی نه تاسو مات کړئ د دې سره سره داود عبد الله بن رواحه په بارک نازل له چې هغه قسم کړو چې دا به د بشر ابن نعمان سره چې دای او خیره د خور خاونه دی څه خبره وسره وران راغلی و چې زبر سره بالکل خبره اترې نه کوم نو الله حکم راولې کو چې نه تاسو به خبره نه بندوي نو دا خاص شی نزول شو نور عام تر باندې همو د چا سره خبره بندول یا د چا سره دا قسم کول چې تاسو تعاون منو کوم نو دا ماتول پکار دی نبی له سلام فرمایي کم قسم چې سړی وکي او دا غینه او بیا خخ کاری نو هغه د مات کی او خیر باندې عمل وکي قسم درې قسمه قسم دی دلته ذکر شوی دی یو قسم دو قسمونه دلته ذکر شوی دی یو قسم ان شاء الله سورۃ المائده آیت نمبر 90 کې ذکر شي یو تل یمین اللغو یا عربی کې قسم ته یمین وای یمین اللغو ستوي یمین اللغو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانه سړی په ماضی کې په هیر باندې قسم وکي لکه سار سړی پښمنی کې روټي خوړې دا چې قسم دې ما ورجه خوړلې وي د تیر د چې ما روټي خوړلې کې ورجه می خوړلې نو دا د ابن لغو دی په دې الله سبحانه رانی سي امام شافعي رحمه الله دا عادت او ضعف دا قسم دي خلق دا قسم دي قرآن غدا وي دا قسمونه دي والله بالله په دې باندې الله نیول کې خداکار خنه د لحاظ د خپل خله لګ حفاظت په پکاري دویم نمبر ته ویل کې یمین غموس یمین غموس او غمس دا غپې ته وي یعنی دا په ګناه کې سم غپو وي دا په ماضی کې په دروغ باندې قسم وکي قصدن عمدن یو کار نه دی کړی قسم دې ما کړی دی یا کړی دی قسم دې ما نه دی کړی دی ته یمین غموس وي رسول الله فرمایي اکبر الکبائر غټ ګناهونه کم دي یو الاشراک بالله او یو د یمین الغموس دیم نمبر د دې قسم نوم دی پکې د دې کفاره په دنیا کې نشتا کفاره په آخرت کې اور دی غټ ګناه ده او دریم نمبر ته یمین منعقده وي دا ان شاء الله سورۃ مائده کې آیت نمبر 89 کې راځي منعقده قسم هغه دی چې په مستقبل کې سړی یو قسم وکي او بیا دغه خلاف وکي دا کار وکوم وینه کی یا وینه کوم بیا وکي دغه کفاره بیا ان شاء الله ذکر ده چې به غلام آزادای یا بلس غریبانو روټي ورکي یا بلس غریبانو له جامعلی یا بدري روزي نسی دغه سلور کفاره ول ذکر شوی دي ولا تجعل الله مگر زوی د الله نوم لرا عرضه دال او هدف لایمانکم دخل قسمون دفارا ان تبروا د ان رسول الله مقدم
مناوکا مگر زوی نم د الله د آیت موضوع تعظیم او اسم الله د الله نم تعظیم کول نو لا تجعل الله او مگر زوی د الله نم لرا او وطن هد پوڑا لایمانکم د خلق قسمونو د پارا ان تبروا چتا سبنی کینه کوي وتتقوا د الله نه بنای رګي وتصلحوا او د اصلاح کار بنا کوي ان تبروا چتا سبنی کی پرې دوي وتتقوا او د الله نه بنای رګي وتصلحوا معنا ولا تصلحوا نو د الله په دې تبروا باندې تتقوا باندې په تصلحوا په درو داخل لې الله تبروا الله تتقوا الله تصلحوا چې نه بنې کی کوي نه بد الله نه رګي نه بد اصلاح کار کوي بین الناس خلق مینس کې د شډال مگر زوته د الله قسم میکړی دا کار بنه کوما ته چاته دا کارول کړه ما قسم کړی نو قسم مات ک الله وی د الله نو ډال مگر مجوړوا د الله نو ډال کړی دی د الله د نوم پوجو باندې ته بر پرېګ دی تقوا پرېګ دی اصلاح پرېګ دی یو دا معنا ده دویم نمبر دلته بل معنا شوی دا چې عرضتن په معنا د مانعا باندې او دا ان تبر ان چې کله په پیله مضارع داخل شي په تعویل د مصدر باندې ګرځي بیا یو ورد شي ولا تجعلوا اسم الله د الله نم مگر زوی لا تجعلوا اسم الله مگر زوی نم د الله تعالی مانع د سنا ان تبروا دا عن البر والتقوى والاصلاح د الله نم ته مانع مگر زوا د نیکینا د تقوا او د اصلاحنا چې نه تقوا کې نه نیکی کې او نه اصلاح کې والله سميع عليم الله تعالی اوریدون کې دی په هره لا يؤاخذكم الله الله نسيتا سلرا باللغو في ايمانكم فلغو قسم استاسو کینو لغو وضاحت وش لغو عادتي قسمونه باندې پیر چې کوم قسم وشي په الله تاسو نه نسی ولکن يؤاخذكم لكن الله نسيتا سلرا بما پاک قسم باندې کسبت قلوبكم چې کړي تاسو زړونو کسبت قلوبكم قصده چې کړي تاسو زړه دغه اراده کسبت قلوبكم چې تاسو زړه دغه اراده کړی وي نو بیا الله تعالی باغی تاسو نسله کوم مناقضه او دارنګ یمینی غموس والله غفور الله بخون کړي الرحیم حلیم او صابر ده بخون کړي او صابر ده للذین یقولون در طلاق مسائل دین دا ان شاء الله سبحانه وتعالى واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين